تاسو ته دا وخت یو بریکینګ نیوز درکو. د افغانستان پورې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاک فوج په یو ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې د ګڼو عسکرو د جوبل کېدو اطلاع ترلاسه شوې ده. د ذریعو وینا ده چې دغه چاودنه د شمالي وزیرستان د ټل پل سره نږدې د پاک فوج په یو ګاډي باندې شوې ده چې پکې ګڼ عسکر جوبل شوي دي. د سیمې سرچینو وحدت نیوز ته ویلي دي چې دغه چاودنه کې یو جوبل هلیکار تر دې مهاله پورې اسپتال ته رسول شوی دی او نور عسکر هم په لاره دي، هغوی هم اسپتال ته راوړل کیږي. د دې وروسته به معلومه شي چې په دغه چاودنه کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده، خو فلحال یو عسکر چې دی د هغه اسپتال ته د رسول کېدو اطلاع ترلاسه شوې ده او د دې ترڅنګ د ګڼو عسکرو په دغه چاودنه کې د جوبل کېدو اطلاع هم ده چې د دې امله د مرګ ژوبلې د مرګونو پکې هم اندېښنه ښودلې کېږي، خو فلحال د یو عسکر موږ ته اطلاع ده چې دغه اسپتال ته رسول شوی دی. نور ګڼ عسکر هم په دې چاودنه کې جوبل شوي دي. ځینې ریپورټونه وایي چې دغه یوه خودکش حمله وه، خو لا د دې تر دې مهاله پورې تصدیق نه دی شوی او نه هم ISPR په دې اړه باندې تر دې وخته پورې څه ویلي دي. خو بهرحال د چاودنې وروسته سیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس هلیکار او د پاک فوج هلیکار رسیدلي، ټوله علاقه یې په خپله ولقه کې اخیستې ده. سرچ اپریشن هم شروع کړی دی، خو پکې د کومې ګرفتارۍ اطلاع نه ترلاسه شوې. له دې وړاندې د په 14 تاریخ باندې هم په شمالي وزیرستان کې د پاک فوج په یو کاروان باندې خودکش حمله شوې وه چې پکې د ISPR تر مخه یو فوجي هلیکار شهید شوی او د دې ترڅنګ پکې یو ولسي وګړي هم خپل ژوند د لاسه ورکړی و. همدغه شانتې کې تېره ورځ په لکي مروت کې هم د پولیسو په یوه تاڼه باندې حمله شوې وه په راکټ لانچرو سره چې پکې 4 پولیس هلیکارو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 4 پولیس هلیکار پکې جوبل شوي هم و. د دې ترڅنګ په بنو کې هم د CTD په زندان باندې چې په هغې کې دننه کم انډر کاسټډي مشکوک کسانو هغوی د پولیسو نه وسلې اخیستې وې او په دغه CTD په دفتر باندې قبضه کړې وه. په دغه حمله کې هم د ګڼو عسکرو د جوبل کېدو او یو عسکر د وژل کېدو اطلاع ترلاسه شوې ده، خو په سرکاري سطح باندې تر دې مهاله پورې په دغې حملې هم لا وضاحت نه دی شوی. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.